خوست کې په وزیرستاني کډوالو کابو 3 میلیونه ډالر مرسته ویشل کیږي. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له لوري له وزیرستاني کډوالو سره ژمني مرستې پیل شوې. دا ځل هغوی ته د خوراکي او سون توکو پر ځای نغدې پیسې ویشل کیږي. وزیرستانیان په دې مرسته ډیر خوښ دي. په خوست کې زرګونه ښه وزیرستاني کورنیو ته د نغدې مرستو ویش پیل شو چې څو کاله وړاندې د جګړو له امله له وزیرستان څخه خوست ولایت ته راکډوال شوي دي. دا مرسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR له لوري د کډوالو کورنیو سره ترسره کیږي. په خوست کې ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې افغان استازي ایوب اندیال دویچه ویلو ته وویل د مرستې په دې لړ کې به دوی په څه باندې 8000 کورنیو ته شاوخوا 3 میلیونه ډالره وویشي. نوموړی وایي سږ کال کډوالو ته د خوراکي او سون توکو پر ځای نغدې پیسې ورکول کیږي. هغه زیاته کړه موږ 8029 کورنیو ته مرسته ویشو. دا مرسته نغدي پیسې دي. موږ هرې کورنۍ ته د پاکستان شناختي کارت له مخې 345 امریکایي ډالر ورکوو. دا ټوله مرسته شوې نغدي پیسې شاوخوا 3 میلیونه امریکایي ډالر کیږي. په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دغه افغان مسؤل زیاتوي که وزیرستان کډوال وزیرستان ته بیرته تګ وغواړي دوی یې د لیک زمینه برابروي او دغه راز له ستنېدونکو کډوالو سره یعنی UNHCR نغدې مرسته هم ترسره کوي. د مرستو د ویش پر مهال د خوست لپاره د طالبانو مرستیال والي محمد انور له دغو مرستو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دوی د مرستندویو مؤسسو او ادارو امنیت تامین ته ژمن دي او په فعالیتونو کې به یې ورسره همکاري کوي. په همدې حال کې وزیرستاني کډوال خوښ دي چې ورسره د پیسو نغدې مرسته ترسره شوې. یو تن کډوال عبدالعزیز دویچه ویلو ته وویل د پیسو نشتون او ژمي راتګ ته سخت اندېښمن وو خو اوس به مو په دې مرسته یو اندازه ستونزې هوارې شي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.